د کلونو راهیسې موږ انسانان له فوسیلي موادو څخه استفاده کوو، لکه پټرول، ډیزل، تیل خاک، د ډبرو سکاره، طبیعي ګاز او داسې نور. فوسیلي د سون توکي یعنې څه معنا؟ فوسیلي سون توکي هغې موادو ته ویل کېږي چې له فوسیلونو څخه لاسته راغلي وي. فوسیل د ژوندیو موجوداتو اجسامو ته ویل کېږي چې تر خاورو لاندې شوي او د وخت په تیریدو سره د ځمکې تر فشار او حرارت لاندې په طبیعي سون توکو باندې تبدیل شوي دي، لکه تیل، پټرول، ډیزل، طبیعي ګاز او د ډبرو سکاره. دغه اجسامونه که په اوبو کې او یا په وچه کې تر خاورو لاندې شوي نو په فوسیلونو باندې بدل شوي دي. پوهیږئ د حیواناتو، نباتاتو اجسام وروسته له مرګ څخه د ځینو باکتریاوو په واسطه تجزیه کیږي چې یوه اندازه یې د باکتریاوو په واسطه له منځه ځي او یوه اندازه یې پاتې کیږي. دغه پاتې اجسام تر خاورو لاندې کیږي چې د بعضو طبیعي شرایطو لکه فشار، حرارت په واسطه د سون په توکو باندې بدلیږي. دغه فوسیلي اجسام اکثره د ځمکې په پوست کې موجود دي. د میلیونونو کالونو په تیریدو سره دغه اجسام په فوسیلي سون توکو باندې بدلیږي. د فوسیلي سون توکو څخه یو هم تیل دی چې موږ ټول یې پیژنو. د تیلو لومړی څاه په 1865 کال کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې پیدا شو. په هغه وخت کې انسانان د تیلو په ارزښت باندې نه پوهېدل، نو له همدې وجې له دغې څاه څخه د ورځې تر 3000 لیترو پورې تیل راایستل کېدل. د دغو تیلو له سپینولو څخه وروسته د دغو تیلو څخه د روشنایي د چراغونو کې تر استفاده کېدله. خو په ننني عصر کې په یوه ورځ کې 90 میلیونه بشکې تیل له ځمکې څخه راایستل کېږي. خو سوال دا دی چې وینزویلا او خلیج فارس څه درلودل چې د نړۍ اکثره تیل په دغه سیمو کې موجود دي. میلیونونه کاله مخکې د آسیا غرب طرف تر اوبو لاندې و او د ځمکې ځینې نورې برخې هم تر اوبو لاندې وې، خو ولې په هغه ځایو کې تیل نه پیدا کېږي چې په وینزویلا او خلیج فارس کې د نړۍ زیاته برخه تیل موجود دي. د بعضو تحقیقاتو پر اساس په وینزویلا او خلیج فارس کې تر اوبو لاندې بعضې ګردابونه موجود وو چې د بحر په تله کې به اکثره اجسام ځان ته راکاږل او د ځان خواته یې کشول. دغه اجسام به هغلته تر خاورو لاندې کېدل چې وروسته به بیا دغه اجسام د میلیونو کالو په تېرېدو سره په تیلو او فوسیلي موادو باندې بدلېدل. په نړۍ کې تر ټولو زیات تیل په وینزویلا، خلیج فارس، کاناډا او امریکا کې موجود دي. په نړۍ کې وینزویلا 300 میلیونه بشکې تیل لري چې په لومړي مقام کې ده، او سعودي عربستان 266 میلیونه بشکې تیل لري چې په دوهم مقام کې ځای لري. چې په نړۍ کې د دغه تیلو استخراج په ډیر کم مصرف سره ترسره کیږي. په نړۍ کې یو بل ډول تیل هم موجود دی چې د ډبرو په منځ کې موقعیت لري. د دغو تیلو راایستل پیشرفته ټکنالوژي او زیات مصرف ته ضرورت لري چې دغه ټکنالوژي د فراکینګ په نامه یادېږي چې مکمل نوم یې هایدروکیک فراکینګ دی. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دغو ډبرو د تیلو راایستل پیشرفته ټکنالوژي ته ضرورت لري چې د دغه ټکنالوژي مصرف ډیر زیات هم دی. که په نړۍ کې تیل ارزانه وي نو د دغو تیلو راایستل اصلاً فایده نه لري چې د دغو تیلو قیمت $50 دی. د ډبرو د تیلو د راایستلو طریقه داسې ده چې لومړی په ډبرو کې لوی سوري کوي. له سوریو څخه وروسته په دغو سوریو کې یو ډول ګاز آزادوي ترڅو په ډبرو کې درزونه رامنځته شي چې له هغه درزونو څخه بیا وروسته تیل او ګاز آزادیږي چې د ځینو خاصو پمپونو په واسطه دغه تیل له سوري څخه د باندې راایستل کیږي چې د وینزویلا او خلیج فارس د تیلو په راایستلو باندې له $10 څخه تر $20 پورې مصرف راځي. مخکې له دې چې امریکا د فراکینګ ټکنالوژي رامنځته کړي، د امریکا اکثره تیل له خلیج فارس څخه واردېدل چې په اوسني وخت کې امریکا یوه اندازه تیل له خپلې خاورې څخه د دغه فراکینګ ټکنالوژي په واسطه ترلاسه کوي.
د امریکا او کاناډا د فراکینګ ټکنالوژۍ په واسطه استخراجیږي چې مصرف یې هم ډیر زیات دی. دا چې کاناډا د خلیج فارس په اندازه تیل لري او د کاناډا تیل اکثره له ډبرو او شنو څخه ترلاسه کیږي، نو مصرف یې هم ډیر زیات وي. نو په همدې خاطر کاناډا د زیات تیل لرونکو هیوادونو په لیست کې نه راځي. اوس سوال دا دی چې د کاناډا او امریکا تیل ولې د ډبرو په منځ کې موقعیت لري؟ ځواب دا دی چې د کاناډا او امریکا د فوسیلي موادو عمر د خلیج فارس او وینزویلا په اندازه ډیر کم دی. دانشمندان په دې نظر دي که چیرې کاناډا او امریکا د څو میلیونو کالونو لپاره صبر وکړي، نو د هغې تیل هم د وینزویلا او خلیج فارس په شکل کیږي چې رایستل یې کم مصرف ته ضرورت لري. خو ولې امریکا صبر نه لري او د دغو تیلو رایستلو ته یې ملا تړلې؟ موږ ټولو دا اورېدلي چې ویل کېږي تر راتلونکو 10 کلونو پورې د نړۍ تیل په خلاصېدو دي. خو ولې د وخت په تېرېدو سره د تیلو نوي ذخایر کشفیږي چې له مخکني ذخایرو څخه یې اندازه څو چنده زیاته ده. او بله دا چې په اوسني عصر کې اکثر تمرکز په لیتیومو او برقي وسایلو باندې دی او ورځ تر بلې نفتو ته ضرورت کمیږي. د فوسیلي موادو سون د مځکې هوا ګرمه کړې ده چې د بعضې وچکالیو او د نباتاتو د له منځه تلو لامل کیږي. نو په همدې خاطر بعضې هیوادونه د تیلو پر ځای له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي چې کمه هوایي ککړتیا رامنځته کوي، او دانشمندانو طبیعي ګاز ته د تمیزو یا پاکو فوسیلي موادو نوم ورکړی دی. د طبیعي ګاز د استخراج طریقه هم د تیلو په شکل ده. په نننۍ نړۍ کې په طبیعي ګاز باندې هر څه جوړیږي، یعنی هر هغه څه چې په تیلو باندې ترسره کیږي په طبیعي ګاز باندې هم ترسره کیږي. مثلا لکه ځینې پلاستیکي مواد. په نننۍ نړۍ کې زیاتره شیان د برقي وسایلو په واسطه ترسره کیږي، نو په همدې خاطر په برقي وسایلو کې د ګازو شتون ډیر ضروری دی. نننۍ ټکنالوژي په داسې جنراتورونو باندې کار کوي ترڅو د ګاز په واسطه کار وکړي او یوه زیاته اندازه برق تولید کړي، لکه د جیټ جنگي الوتکې جنراتور چې په حقیقت کې یو ګازي جنراتور دی. دغه جنراتورونه په ګاز باندې کار کوي چې زیاته اندازه برېښنا تولیدوي، او بل دا چې دغه توربینونه 9500 حسب بخار حرارت تولیدوي چې له هغې څخه هم کولی شي یوه ځانګړې استفاده وکړي. په ننني عصر کې دغه جنراتورونه یوازې په هوا کې کار نه کوي، بلکې د ځمکې پر مخ هم کار کوي چې لوی فابریکې د برق د تولید لپاره له دغه جنراتورونو څخه استفاده کوي.